اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. ګرانو کتونکو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ده چې ټول دوستان به په خیریت سره. دوستانو نن زه د یو ډېرې بهترین وظیفې سره ستاسو په خدمت کې یو ځل بیا حاضر یم. هغه کسان چې هغوی ته د زړه بیماریانې وي او یا داخلي د زړه والونه بند وي د هغه یا د ټینشن بیماری وي هغوی ته نو سوچونه فکرونه ډېر کوي نو هغې دپاره یو ډېر بهترین عمل وظیفه تاسو ته ښیم. تاسو ته معلومات دي چې د داسې بیماریانې چې کومې وي د زړه یا د دماغو دا یو ډېر لانګ ټرم چې کوم دی د دې یو علاج یو تسلسل د هغې رواني نو هغې نه اکثر مریضان تنګ شي. د بعضې خلکو بیا چې کوم دی هغه علاج نور هم زده نه کېږي. نو د هغې دپاره ما ستاسو په خدمت کې یو ډېره بهترینه وظیفه راوړې ده. وظیفه نه ده بلکې د څکلو دپاره تعویضات دي. یو څلوېښت ورځې لیکل یو آیات کریمه دی او هغه لیکل دي بیا په خینچۍ باندې کټ کول دي. نو زما په دې سکرین باندې به تاسو ته هغه آیات کریمه لیکل او د خینچي هغه ځای به هم تاسو ته ښکاره شي چې دا کوم ځای خینچي ده دغه ځای باندې به کټ کوئ. روزانه به یو ساخت پښتو کې موږ ساخت وایو اردو کې ورته بیا د څکلو والا تعویضات وایي نو هغه ځای کې به دا کټ کوئ او مریض به یو څلوېښت ورځو پورې یو تعویض خوله کې اچوي او په ژبه باندې به یې څټي. کاغذ که تېرولی شي بهتره خبره ده، که نه شي تېرولی نو بیا یو محفوظ ځای کې به یې کېږي. نو زما په دې سکرین باندې دا کوم آیات کریمه چې دی بسم الله الرحمن الرحیم یمحو الله ما یشاء ویثبت وعنده ام الکتاب. دا آیات کریمه به د بسم الله الرحمن الرحیم سره څنګه چې تاسو ته په نظر باندې راځي دا به ولیکي او یو څلوېښت ورځې به یې دغه مریض ته ورکوي. که دې مریض هر قسم پریشانی وي د زړه مسله وي نو انشاءالله العزیز الله رب العزت به وله شفای کامله ورکوي د قرآن په برکت باندې. نو دا عمل ما ته ډېر بهترین ښکاره شو او ډېر خلکو ته د دې نه فایده رسېدلې ده. نو تاسو سره مې هم شریک کړه. زموږ چینل سبسکرایب کول مه هېروئ. انشاءالله بل ویډیو کې به بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږم. د هغې پورې ما له اجازت راکوئ. د الله په امان.